سلام له خورشیده د 10 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د زابل په مرکز کې د ملکي روغتون او څارګر ملي ادارې ته نږدې په یو ځانمرګي موټر بم برید کې تر اوسه 12 کسان وژل شوي او څه باندې 80 نور ټپیان دي. د زابل د والي ویاند وایي دغه پیښه نن سهار نږدې 6 بجې رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا ښایي د مرګ ژوبلې شمېر تر دې هم لوړ شي. طالبانو د دغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. ولسمشر غني تېره ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو له مسؤلې او ځانګړې استازې میرمن فدریکا موګریني سره ټلیفوني خبرې وکړې. میرمن موګریني په دې اړیکه کې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې خبرو شاتګ ته په پام وویل د بل هر وخت پرتله د ولسمشۍ ټاکنو ترسره کول څرګنده اړتیا ده او همدارس هیله څرګنده کړه چې د تلې د شپږمې نیټې ټاکنې په ارامه فضا او په رانه او عادلانه توګه ترسره شي. نوموړي همدارس په ډاګه کړه چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د پرمختګ یوازینۍ لاره ده. ښاغلي غني په د ټلیفوني خبرو کې څرګنده کړه چې سوله زموږ لومړیتوب دی. افغان حکومت د تلپاتې سولې ټینګښت لپاره کار کوي او د شفافو او سراسري ټاکنو ترسره کول زموږ لپاره ځانګړی ارزښت لري. له دې سره سم امریکا په افغانستان کې د ولسمشرۍ د رڼو او باوري ټاکنو د ترسره کېدو غوښتونکې شوه. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلي افغان رای ورکوونکي چې د سر له خطر سره رای ورکوي حق لري چې د رایو پایلې هماغسې وویني چې رای ورکوونکي ورکړي وي. امریکا همدارس له افغان اړوندو ادارو غوښتي چې د باور وړ ټاکنو ترسره کولو لپاره اړین ګامونه پورته کړي. په خبرپاڼه کې د ولسمشرۍ له نمایندانو غوښتنه شوې چې اصولو او قواعدو ته ژمن پاتې شي او دغه راز د طالبانو په ګډون په جګړه کې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه شوې چې افغان رای ورکوونکي پرېږدي چې د هر ډول ګواښ برید او ویرې پرته د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړ شي. ولسمشر غني تېر ماښام د افغانستان د سوداګرۍ خونې له منتخبو استازو سره په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وکتل. ښاغلي غني دغې خونې نویو غړو ته د مبارکۍ ترڅنګ وویل له ازبکستان سره د 1000 میګاواټه برېښنا تړون لاسلیک شوی او په 18 میاشتو کې بشپړېږي چې ورسره به د برېښنا د کمښت ستونزه حل شي. نوموړي له خصوصي سکتوره وغوښتل هڅه وکړي څو افغانستان په صادراتي هیواد بدل شي ځکه اوس د دې لپاره شرایط برابر شوي دي. په تخار کې د انسان تښتونکو یوه 15 کسیزه ډله ونیول شوه. د تخار امنیه قومندان وایي دغې ډلې چې یوه میرمن هم پکې شامله ده نږدې یوه میاشت مخکې له طالقانو ښاره یوه میرمن تښتولې او تر هغې وروسته یې په کندوز کې خرڅه کړې وه چې بالاخره تېره ورځ د طالقانو ښار د دویمې امنیتي حوزې له شاوخوا سیمو نیول شوې ده. له دې سره سم 2 نور کسان تېره ورځ د کابل ښار د 12مې امنیتي حوزې له شاوخوا سیمو د غلا ترور او انسان تښتونې په تور له 3 وسلو سره یو ځای نیول شوي دي. په ورته وخت کې 2 کسان له هیواده بهر د نشهیي توکو د قاچاق په تور ونیول شول. کورنیو چارو وزارت وایي دغو کسانو غوښتل 15 کیلوګرامه هیروین په یو پرواز کې هند ته ولیږدوي خو تر هغې مخکې تېره ورځ په 2 جلا جلا عملیاتو کې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګره د پولیسو له لوري نیول شوي دي. په ورته وخت کې د نشهیي توکو 2 پرچون پلورونکي هم د نیمروز په مرکز کې د پولیسو له لوري نیول شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ رابرټ اوبراین د امریکا د ملي امنیت د سلاکار په توګه غوره کړ. ښاغلی اوبراین تر دې مخکې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې په بهر کې د امریکایانو د برمته کېدو په چارو کې د ولسمشر ټرمپ ځانګړی استازی و. د امریکا ولسمشر تېره اونۍ خپل مخکینی د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په کاري چارو کې د مخالفت له امله له دندې ګوښه کړ. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل.